د کابل پر پوهنتون برید تر شا پټ رازونه ښکاره شول. پاکستان او طالبانو څنګه په ګډه د پیښور مدرسې د حملې غچ له افغانانو واخیست؟ حقیقتونه په دغه ویډیو کې وګورئ او مینه ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. یو طالب سرچینه وایي چې پر کابل پوهنتون پرونی حمله په پیښور کې د افغان طالبانو پر یوې مهمه مدرسې د برید په غچ کې شوې ده. سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط تان ته وویل تیره اونۍ په پیښور کې د زبیر په نوم د افغان طالبانو په مرکزی مدرسه له بریده وروسته د افغان طالبانو د پیښور شورا د دغه ښار د تاج آباد په سیمه کې د کوچیانو جماعت ترڅنګ د فقیر محمد درویش په کور کې بیړنۍ غونډه جوړه کړه. د سرچینې په وینا د پیښور شورا مشر قیوم ذاکر او ملا شیرین اخوند غونډې ته وویل چې پر مولوي رحیم الله حقانی او زبیر مدرسه باندې برید په پاکستان کې د نن پر افغان طالبانو د بریدونو د لړۍ یو خطرناک برید او د خطر زنګ دی او باید غچ واخلو. د همدا راز وویل پر طالبانو د دې بریدونو جواب باید سمدستي د کابل مزار شریف یا هم هرات پر پوهنتونونو باندې په برید سره وکړل شي او د برید پړه په داعش کې زموږ ارتباطي کړۍ په غاړه واخلي. سرچینه همدا راز وایي دې غونډې ته د سراج الدین حقانی ورور عبدالعزیز حقانی وویل په کابل او نورو ښارونو کې باید ویر او طرحه ایجاد کړو چې عام خلک د دولت په وړاندې راپورته شي او خلک د طالبانو د بیا راتګ هرکلي ته تیار شي. داعش چې ځان ته د اسلامي دولت د خراسان څانګه وایي د کابل د حملې مسؤلیت په غاړه واخیست. دې ډلې تېره اونۍ د کابل په لویدیځ کې پر یو تعلیمي مرکز د برید مسؤلیت هم منلی و. په پیښور کې پر مدرسې له بریده وروسته د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال باجوا د ټپیانو د لیدو لپاره د پیښور لیډي ریډینګ روغتون ته لاړه. د کابل پوهنتون په پرونی حمله کې 22 تنه وژل شوي او 22 نور ژوبل دي. د پیښې ځای ته تللي خبریالان وایي چې د یو وژل شوي ترهګر په جیب کې د طالبانو په وینو لژند بیرغ یې لیدلی دی، خو د دې ثابتول ښایي اسانه نه وي چې آیا دا بیرغ خو به وروسته د وژل شوي کس په جیب کې ښودل شوی نه وي. په همدې حال کې د کابل پوهنتون محصلانو د پوهنتون پر دیوالونو لیکلي چې حکومت په قطر کې له طالبانو سره د سولې خبرې سمدستي ودروي. دوی دغه راز ویلي چې د ترهګرو د برید په غبرګون کې نن رخصتي نه کوي او درسونو ته ځي. قدرمنو کتونکو، تاسو د یاد موضوع په اړه څه وایي؟ خپل نظریات مو راسره په همدې اړه په کمنټونو کې شریک کړئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینه یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ.